الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د ماښام د لمانځه نه مخکې نفل کول سنت نه دي او سنت ویل ورته مکروه دي. د دې لپاره به د الله پاک په توفیق باندې زه لس احادیث پیش کړم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د ګاډري صاحب د دروغو یو بله سلسله موضوع دا ده چې د ماښام مانځه نه مخکې 2 رکعاته کول دا تقریبا په یو 40 روایتو کې ثابت دي، یو نه 40. خو مسله دا ده چې کومه مسله د دوی د مذهب خلافي بس بیا سل باندې یو دروغ او رښتیا دا به جوړی، هغه مسله به نه مني. زمونږ د خلکو سره چې اختلاف دی په همدغه مسلې باندې دی چې ښکاره د نمر په شانتې روایتونه به وي، هغه به بیا نه مني، لکه ولې مذهب کې هم نشته. نو تاسو صرف دا واورئ چې په څومره حدیثو کې دا مسله شته، بیا د ګاډري صاحب چې کوم دلایل شبهات یې پیش کړي دي هغه به جواب کو. عبدالله بن مغفل رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته وویلي چې بین کل اذانین، هر اذان او د مانځه په منځ کې رکعتین دي، 2 رکعات دي، رکعات دي. په دریم ځل ویل چې لمن شاء، څوک چې غواړي. دا د بخاري حدیث دی 1940. هر اذان او مانځه نو ماښام مونځ چې وشي او د مانځه په منځ کې 2 رکعاته کولی شي. خو دا ګاډري صاحب به څوک پوهېږي؟ دا حدیث مني نه کړم. دې سره که علم وای د اوکاډوي رسالې پیدا کړي هغه نه وای ټولې مسلې اوکاډوي ماما ته لاړ شي هغه کتابونه وګورم دقه شی د هغه مرداري چې راخلي او خوري. خو دوی په مذهب کې د قیخوري دا جایز ده، دې کې صاحب ونشته. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی صحیح، عبدالله المزني رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلوا قبل صلاه المغرب، صلوا د درې ځای دا خبره وکړه او بیا ویل چې لمن شاء. بخاري کې دا حدیث دی 1183 حدیث نمبر دی. ګوره لمن شاء دې دپاره چې خلک سنت ونه ګرځي. سنت په معنا دا ګاډري دی یو حدیث چې وروسته خپل دلیل کې بیان کړی دی، وایي ګوره نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې دا سنت ونه ګرځوئ. سنت ونه ګرځوئ معنا فرض ونه ګرځوئ. سنت په معنا د فرض هم راځي. ګوره لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي علیکم بسنتي و سنت خلفاء راشدین، زما په سنت د خلفاء. سنت معنا دا چې زه کوم دین درته راوړم په هغه باندې عمل وکړئ. سنت په معنا د طریقې هم راځي. فرضیت هم دلته معنا ده چې فرض شی په تاسو باندې فرض نشي. نو دې خاطر نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې لمن شاء، چا چې خوښ کړي. لمن شاء کې نو بیا دا معنا شو چې کوئ نو فرض مې در باندې کوئ، نه دا معنا نه ده. لمن شاء مطلب دا شی فرض نه دی، سنت عمل دی. همداسې عبدالله رضی الله عنه فرمایي هغه حدیث د مسلم دغه نه بخاري نه، دا د ابو داود نه دی. وایي نبی صلی الله علیه وسلم چې صلوا قبل صلاه المغرب رکعتين ثم قال، بیا ویل چې صلوا قبل صلاه المغرب رکعتين. درې ځله دا خبره وکړه، بیا مکه خبره وکړه چې خلک فرض مقدار سندونه مختلف کیږي، صحابي او سندونه مختلف کیږي. دا په ابو داود کې 1201 حدیث دی. عبدالله رضی الله عنه فرمای وای چې نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم مولد صلى قبل المغرب ركعتين، وای نبی صلی الله علیه وسلم مولد د ماښام مانځه مخکې 2 رکعاته وکړو. دا ابن حبان کې دا حدیث نقل له 619 حدیث نمبر دی. انس بن مالک فرمای وای چې نبی علیه السلام په زمانه کې کله چې امام اذان وکړو قام الناس من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه به ودرېدل او ستنو ته به ودرېدل او 2 رکعاته به کول، مطلب ويصلون ركعتين قبل المغرب. او نبی سلام زمانه کې به 2 رکعاته کول. نبی سلام بروت هم دغه حالت کې مونږ به نه برخه 2 رکعاته به کول. انس بن مالک فرمای چې دا حدیث په دغه کې دی، بخاري کې دی، حدیث نمبر دی 655. همداسې انس بن مالک فرمایي چې نبی سلام په زمانه کې مدینه کې به مونږ کله به چې اذان وشو 2 رکعاته مونږ به صحابه وکول، همدغه حالت کې به صحابه او تر څو به نبی سلام راوت. دا حدیث په مسلم کې 309 حدیث نمبر دی. انس بن مالک فرمایي چې كنا نصلي على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتين بعد غروب الشمس، من المر به چې ډوب شو 2 رکعاته مکول څه وخت قبل صلاه المغرب. به ورته پوښتنه وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم دینه منع کوله، وینا دینه منګه منع نه کول. لا حدیث چې دی دا په مسلم کې دی 1908 حدیث نمبر دی. عقبه چې دی هغه وایي چې فلانی نه دغه نه کې تعجب نه کې، وی ولي؟ وی تمیم داری چې څه کوي؟ وی يركع ركعتين قبل صلاه المغرب. وی عقبه ورته وی انا كنا نفعل على عهد رسول صلی الله علیه وسلم، موږ به د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا کول. بخاري کې دا حدیث دی 1103. ګوره نر په شان دی، بخاري مسلم دې سره څه وایي نو منیم نه. عبدالله بن زبیر فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من صلاه مفروضه، وایي داسې یو مونځ نشته دی د فرض الا د هغه دواړو منځ کې وي رکعتین. نو ګوره مازدیګر او ماښام منځ کې دا 2 رکعات دي قبل صلاه المغرب. عبدالله بن زبیر فرمایي
دا حدیث چې دا په ابن حبان کې 2409 حدیث نمبر دی. انس بن مالک فرمای لقد رايت وما لیدلی من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم و النبي صلی الله علیه وسلم صحابه مې لیدلی اذا نودي بالمغرب مغرب اذان بچ وشولو بس هو بدرېدل دغه ستونو ته اللي يصلوا دوه رکعات به کول قبل المغرب د مغرب اذان نه مخکې. مصنف عبدالرزاق کې د حدیث د 3900 حدیث نمبر دی. انس بن مالک نه پوښتنه وشو عن رکعتين قبل المغرب قال ویلي وی چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه وبلاکاو. مصنف عبدالرزاق کې 3900 حدیث دی. ابو ثمامه رضی الله عنه فرمای وی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه وو یصلون رکعتين قبل المغرب د ماښام منځنه مخکې به دوه رکعات کول. مصنف ابن ابي شيبه 3902 حدیث نمبر. ابو الله فرمای چې ادرکت اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم یصلون ويغب منځ کو د هر اذان او د منځ په منځ کې دوه رکعات به کولو. مصنف ابن ابي شيبه دویم جلد او 355 حدیث. حمید وی چې د پښتنه وشو د انس بن مالک نه رکعتين قبل المغرب او ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه وبکول دوه رکعات کله بچ اذان وشو. ابن ابي شيبه دویم جلد 355 حدیث نمبر. راشد بن يسار فرمای وی چې ما دغه د 5 صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم ولیدل چې بیت رضوان کې شامل شوي سبه کولو یصلون رکعتين قبل المغرب د ماښام منځنه مخکې به دوه رکعات کول. المحلى د ابن حزم د دویم جلد او ظاهر الصفه کې ده. طاووس وی چې ابو ایوب الانصاری د ابو بکر سره د ماښام منځنه مخکې دوه رکعات منځ وکړو. بیا د عمر سره کول بیا عثمان سره کول او بیا ویل چې دغه منځ به موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کولو. دا حدیث دی په قیام الليل د ابن نظر کې په 39 صفحه کې. محترم ورونو دغه فرمای عبدالرحمن بن عوف دغه فرمای زر بن حبيش هاوي چې كان عبد الرحمن بن عوف وابي بن كعب وابي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف بچو دوه رکعات منځ به کول قبل المغرب. مصنف ابن ابي شيبه کې دا حدیث دی. سعيد بن المسيب فرمای وما رايت فقيها يصلي ركعتين قبل المغرب وما داس یو فقيه دل چې دا مونږ به نکاو یعنی مطلب اکثر دا کوم فقها او دا بچو دا منځونه به کول. سیاوي اسد بن مالک هغه بغیر و نور به ټول فقها او دا کار کاو. محلد آثار چې کوم د ابن حزم کتاب دغه کیشته. زهري وی انا انس انه كان يصلي ركعتين قبل المغرب دوه رکعات به کول. محلد آثار ابن حزم کې دا حدیث ته محترم ورونو دا ز شروع شوم یو 50 ذکر کوم خو اختصار بوکو په دغه باندې مسلمان لپاره یو کافی دی. محترم ګاډری صاحب چې دلایل پیش کړی کعبه العنکبوت یو دلیل دی ابن عمر دی چې پښتنه وشو چې رکعتين قبل المغرب فقال ما رايت احد على عهد رسول صلی الله علیه وسلم يصليها وما څوک نه لیدل. دا حدیث چې دا ګاډری صاحب نیم پیش کړی کې به دي سړي ورخص في ركعتين بعد العصر او دوه رکعات د مازیګر نه وروسته اجازه ورک ابو داود کې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. دې حدیث کې خدای چې د مازیګر منځ وروسته دوه رکعات هم کولای شي دا تاسو نه مانی او کوم شي چې تاسو مسلک مطابق هغه مانی او کوم چې نه هغه نه مانی. موږ په سې سند سره د ابن عمر نه نقل کړ چې هغه بکول نافع او اثبات دغه دغه ورکول کی. بل دا اصولي قاعده ده چې یو صحابي وي چې ما نه دی لیدلې بل وي ما لیدلې ده چا چې وي چې لیدلې ده هغه ته به ترجیح ورکول کی. نو دا د حدیث نستاید استدلال باطل ابن عمر خپلم کړی دی دا کار دی کې خبر نشته. او په دې حدیث کې شعيب الطعالس په نوم باندې کس دی متکلف دی باندې علماء کلام کړی دی سندن دا ضعیف دی. تاسو ضعیف ابو داود ته رجوع کولای شئ. اصول شپږ صفحه کې همداسې حماد وایي چې ابراهیم نه پوښتنه وشوه چې دوه رکعاته مخکې کې د ماښام نه څنګه دي. وایي نبي صلی الله علیه وسلم دا نه دي کړي ابو بکر نه دي کړي او عمر الله عنه نه دي کړي. دې سند کې محمد بن حسن دی او حافظه کمزورې ده. علماء په دې باندې کلام کړی ده. مراسیل ضعیف روایتونه. ابراهیم وایي فرمایي چې لم يصلي ابو بکر ولا عمر ولا عثمان دا وایي دا منځونه نه دي کړي. دې حدیث کې سفیان ثوری دی تدلیسي کړی او دا د تابعین او اقوال تابعی قول د نبی صلی الله علیه وسلم اقوال دا نه پیژنن ګاډری دي کنو ګاډری ست خبري معلومه نه. محترم ورونو عبد الله بن د صحابي دی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې هر اذان او اقامت منځ کې دوه رکعات منځ کې دوه رکعات الا صلاه المغرب. دا حدیث چې حیان بن عبید الله بن من کسب کې د اختلاط بشو امام بخاری په دې باندې جرح کړی. میزان اول جله شپږ سو درې صفحه کې محترم ورونو اندشه په دې باندې یو بل لاویم پکې دی هغه باندې علماء جرح کړی. دا حدیث چې منکر روایت دی اختلاط بشو روایتونه به ګډول نو دینه استدلال نیول لستاسو د لپاره اسیله ګن کپی د دروغ مو خلکو تصویر روایتونه پیش کې بخاری مسلم یا نور کتبونه صحیح الحسنات روایتونه
جابر رضی الله عنه باره کې یو روایت یې پیش کړی چې د نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته څوک ولېږه رکعتین قبل المغرب باره کې وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم نه دي کړي یو وارې وی کړي دي. دا روایت طبراني نه پیش کړی. محترم ورونو په دې کې یو راوي دی یحیی بن ابي الحجاج په نوم باندې علماو دې باره کې لیکلي چې لیس بشیء تهذیب کې تاسو وګورئ 11 جلد او 196 صفحه کې دی کې یو بل راوي دی عیسی بن سنان په نوم باندې امام احمد بن معین امام نسائی ټول ورته ضعیف ویلی دی. ابو زرعه ویل چې دا اختلاط کېده ضعیف دی. دا مطلب دوه راویان د وجه نه حدیث چې دی ضعیف دی ثابت نه دی. محترم ورونو بل روایت پیش کړی دی عبدالله بن مزني په نوم باندې چې ماښام مانځه مخکې 2 رکعاته وکړي لمن شاء ان يتخذها الناس سنه سنت خلکو نه ګرځوي. ګورو سنت نه دي الله بنده ته په اصطلاحاتو نه پوهېدل ته سنت معنی فرض یې ونه ګرځي. تاسو ته مخکې دلیل لري چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر دغه علیکم بسنتي او سنت خلفائنا دلته سنت نه مراد طریقه د نبی علیه السلام صرف سنت نه چې فرض پرېږده او سنت مرانیسه. همداسې یو بل روایت پیش کړی دغه صحیح ابن یزید چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي موږ ته ویلي چې امت به په خیر تر څو پورې چې د ماښام مونځ وختي کېږي مجموع زوایده صحیح دا خبره خو موږ هم کوو چې وختي کول پکار دي خو 2 رکعاته به وکړي. د 2 رکعاتو کې خیر دا دی چې کله یو کس د مثال اذان وشي څو پورې اودس مودس کې ځان رسوي نو هغه جمع به ترې نه ځي. خو دا ظالمان الله د خیر نه محرومه کړي دي. خیر دوی ته الله سبحانه وتعالی چې دی دا نه ورسوي. دا بعضې هسې منګړت روایتونه پیش کړي چې هغه موږ جواب وکړو.